د سوالګرو راټولولو کمیټې له لوري د روان 1400 لمریز کال د میزان میاشتې تر 4 نیټې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 8909 سوالګر راټول شوي دي. د راټولو شوو سوالګرو له جملې 6114 ښځینه دي چې تر ارزونې وروسته یې 1914 مستحقې او 4203 بیا حرفوي سوالګرې پیژندل شوي دي. د نارینه‌وو شمېر 954 دی چې تر ارزونې وروسته یې 280 مستحق ګڼل شوي او 404 نوي بیا حرفوي سوالګر دي. په راټولو شوو 8909 سوالګرو کې بیا 2019 ماشومان دي چې له ډلې یې 1143 مستحق، 852 حرفوي او 44 بیا بې سرپرسته ماشومان دي. بې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لوري روزنتون ته داخلیږي او هلته ورته پر اعاشې سربیره د زده کړو او تعلیم زمینه برابریږي. له مستحقو سوالګرو سره بیا د افغانستان اسلامي امارت له لوري دوامداره نغدي مرسته کیږي.